السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بخو پیزې دپاره موږ سره فاین اوړه دي، تیل دي، خمبیره ده او مالګه ده. لوښی به راوالو، په هغې کې به موږ فاین اوړه واچولی شو. اوس به بیا پاسه خمبیره واچولی شو. اوس به مالګه واچو او یو چمچه تیل به واچو او دواړه لاسونو باندې ومږو چې دا تیل خمبیره او مالګه یو بل کې په اوړو کې مکس شي. 30 نه 35 سکنډ پورې دا ومږئ. درې واړه شیونه یو بل کې ښه په ښکلي مکس شو. اوس به په نیم ګرمو اوبو باندې واغږو، نه ډېر سخت نه ډېر کلک، نارمل وی واغږو. په یو مخ به پکې اوبه نه اچو، سلو پکې اچو. واغلی شي بیا میلاویږو. اوړه واغږلی شو. اوس به یو لوښی راوالو چې سر پې بندېږي او په هغې کې به کېږدو. 45 منټ ټایم به له ورکړو. 45 منټ به په دې کې پرېږدو. 45 منټ پوره شي د دې به دا مونږ رالو دې نه بیا پیړه جوړو. اوس دې طرف ته مونږ سره چکن دی. چکن مونږ وړوکی پیس کې کړی دی. دا مونږ خپله کور کې وکړو. دا به اوس په دې لوښي کې راواچو. لوښي مو واچولو. اوس مونږ سره مسالې دي. یو چمچ اوږه ده، یو نیم چمچ وچه دڼیا ده او نیم چمچ کورکمان دی او مالګه یو چمچ یا خپل ذایقې مطابق واچوئ او یو چمچ سور مرچکې دی. یو چمچه تیل به پکې واچو. تیل مو واچول. اوس به دا مکس کړو. دې باندې به اوس 10 منټو دپاره سر کېږدو. 10 منټه پوره شي بیا میلاویږو. 10 منټه پوره شو. مونږ فرای پین کې خو فرای پین کې اوس چرګ واچو او 2 منټو لپاره یې پرېږدو. 2 منټه پوره شو. خپلې اوبه راپرېښي. دا پکې مونږ اوبه نه دي اچولې. دا خپلو اوبو کې پخوي. سر به پکې کېږدي 3 منټو لپاره او سر مونږ اوچت کړو. ماشاءالله فل پوخ شوی دی. دی لږ ډېر څه پاتې دي نو دا پیزې والا روټۍ کې خپله ختم شي. دې طرف ته مونږ سره کیچپ دي. کیچپ کې به سور مرچکې واچو. یو چمچ سور مرچکې دی. دا به اوس مکس کړو. سور مرچکې مکس شو. دا به اوس مونږ اخره کې به پیزې روټۍ باندې اچو. یو منټ لپاره یې پرېږدو. 10 منټ پورې سر به دې ګلو کړو. خمبیرې خپل کار کړی دی. وړې یې راپړسولې دي. دې نه به اوس مونږ پیړې جوړو. مونږ ورته اوس 2 پیړې جوړې کړو. یو پیړې نه به پراټه جوړه کړو او بیا مونږ پخو معمولي شانتې یک شانتې اوړه به واچو او بیلن باندې به نری کړو. خو ټول سایډونو ته یې برابر اچوئ چې لږ ځای غټه لږ ځای کې نری دارنګې نه ګول برابره به جوړوئ. دې سایډ باندې به کوس بیا وکړو. زور مو ونه ورکوئ، په ارام یې کوئ. روټۍ برابره شوه. اوس فرای پین به راوالو. فرای پین به لاندې لږ شان غوړ کړو. ټول سایډونو ته یې غوړ کړو او روټۍ به پکې کېږدو. دا سایډونه به لږ برابر کړو. ټول سایډ چې برابر وي ګول بیا راولو په دې کې.
یو هم لاندې لوښي کې خو برم په پاس فری پین کې خو اور به ورته لږ ورسره منټ وپاره یې پرېږدو. په یو مخ پخه شو اوس بل ټکو. په دې طرف به پې کیچپ واچو چې کوم موږ جوړ کړو. یو سیټ ټول برابر به واچو، ټول طرف ته برابر اچو، لاندې به خیال کو چې لړه نه شي. اوس به پې کوم موږ چرګ جوړ کړو چرګ به پې واچو، یو یو به ږدو. چرګ برابر شو. اوس به بیا پاسه چیز واچو. چیز ته به خیال کوئ چې سیټ ته لړه نه کړي، بیا سوځي او پیزې خرابېدو خطرې پکې. چیز هم واچولو. اوس به پکې ټماټر واچو. دا هم په یو یو سیټ ته واچو. ټماټر پوره شو. اوس به پې شمله مرچ واچو. کم یا زیات کولی شئ، څه چې زیاتوئ او څه شی کموئ. وام ټول پې شمله مرچ برابر شو. اوس به پې 8 منټو لپاره سر کېږدو. 8 منټه پر وروسته سر به وجود کړو. ماشاءالله سبحان الله زموږ پیزه تیاره ده. چیز پکې وي شوی دی، پیزه برابر شوې ده. اوس به دا ورکینګ ټیبل زموږ وړو. ماشاءالله سبحان الله زموږ پیزه تیاره شوه. تاسو زموږ پیزې ویډیو ښکلې لګېدې، زموږ چینل ته ښکلې لګېدلې، زموږ چینل سبسکرایب کړي دي خامخا یې سبسکرایب کړئ. هغې د وجې تاسو ته نور ویډیوګان راځي. دارنګې ښکلې نرمه پیزه تاسو په کور کې خپله تیارولی. دا ویډیو وګورئ، فټافټ یې پخه کړئ. د لوی الله په امان.